د افغانستان د مشکلات لپاره خصوصا د اقتصادي مشکلات لپاره فریلانسینګ یو بهترین حل لاره ده. مختلف کورسونه موږ په یولرنا کې اچو، تاسو ته موږ زده کړه درکو چې څنګه په آنلاین ډول باندې پیسې پیدا کړئ، لیکن دې لپاره ته به زده کړه وکړئ. موږ یولرنا کې هم دا اوس روزانه کورسونه ریکارډو او اپلوډوي چې څنګه ته آنلاین ډول باندې پیسې پیدا کړئ. لیکن اکثرونه دا پوښتنه کوي چې موږ صحیح دی غواړو یولرنا کې کورسونه ولولو، لیکن موږ کارت نه لرو، پیپال نه لرو، څه شی وکړو؟ تاسو کولی شئ په افغانستان لپاره موږ ډسکاونټ لرو چې 15000 افغانۍ باندې ټول کال په یولرنا کورسونه لاس سره وړئ، نه فقط یو، ټول کورسونه، ټول مقالې، همچنان ډیل ته اکسس ولرئ، فقط 15000 افغانۍ. که غواړئ دا پیسې تاسو ورکړئ، ان شاء الله کولی شئ کابل زموږ دفتر ته راشئ او یا په مختلفو بخش د افغانستان کې په عزیزي بانک کې د پیسې زموږ په اکاونټ کې واچوئ. نور معلومات لپاره واتس اپ ته تللی شئ او ان شاء الله تماس ونیسه. زما په نظر باندې که څوک هم مثلا 6 میاشتې یو ایکس یو ډیزاین زده کړي یا 6 میاشتې فریلانس طریقه زده کړي، ګرافیک ډیزاین یاد ولري، خانزاده ډېر ښایسته کورس لري په دې بخش کې، نو مطمئن یم چې د میاشتې $500 په اسانه پیدا کولی شي. زه هم دا اوس کسان پیژنم چې په هلمند ولایت کې ژوند کوي چې د میاشتې $2000 ګټي. الحمدلله دا ډېر د فخر ځای دی آنلاین. زه هم دا اوس کسان پیژنم چې لغمان ولایت کې دي، لیکن داسې ورځ راغله چې هغوی $500 په آنلاین ګټلي دي. ایډسنس اکاونټونه جوړ کړي دي، مختلف ویب سایټ لري، یعنی مختلف طریقې شته دی چې ته څنګه آنلاین حلال رزق وګټي، خصوصا فریلانس. ما بار دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې تقریبا 2.5 لکه څومره فریلانسران ژوند کوي او پیسې ګټي هر ورځ، لیکن متاسفانه افغانستان کې دا بخش کار نه کوي. زه به ان شاء الله ډیر زر د امارات سره په نږدې د باندې خبرې کوم چې افغانستان څنګه پیمنټ ګیټ وی راوړي او خلک دلته آنلاین پیسې وګټي. لیکن صحیح دی دا لاره موږ جوړ کړو، لیکن ته به طریقه باندې پوه شې کنه. زما په نظر باندې جدا خانزاده کورس واخلئ، همداسې بل کورس راځي چې څنګه ویب سایټ په تور باندې خلک پیسې وګټي. موږ نور کورسونه جوړو، د HTML، د ورډپریس، د PHP، همداسې د ګرافیک ډیزاین. نو دا کورسونه تاسو کولی شئ په 6 میاشتې کې دین نه ته وخت ورکړئ، د ورځ 3 ساعته، 6 میاشتې بعد ته کولی شئ حلال رزق خپل کور نه وګټئ. که څه پوښتنه لري سپورټ ته راشه او موږ سره چټ وکړه، او همچنان موږ ته کولی شئ ډایرکټ زنګ یا واتس اپ کې میسج وکړئ. ورونو خویندو چانس لاسه مه ورکوئ. که افغانستان کې وظیفې نشته دی، دنیا کې ډېرې دي، فقط ته باید لاره پیدا کړې چې څنګه دا پیسې لاس سره وړي حلال طریقې باندې. ان شاء الله څه پوښتنه وي سپورټ ته راشه او موږ سره خبرې وکړه.